که د سولې خبرې ناکامې شوې امریکا ول افغانستان سره څه وکړي؟ په دې اړه خلیلزاد د امریکا تازه کوم راز افشا کړی دی کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د امریکا ملي رادیو ته وویل چې امریکا به په افغانستان کې نه خپله او نه د پخواني شوروي اتحاد تېروتنې تکرار کړي. خلیلزاد وویل که د افغانستان د دولت او طالبانو خبرې ناکامې شي واشنګټن به د شوروي په شان افغانستان ته شا وانړوي او له خپلو ګټو به تېره نه شي. د وویل امریکا سولې ته د طالبانو د راضي کولو لپاره د دې ډلې لپاره څو تشویقونکي لارې لري چې یو یې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل او بل د افغانستان په حکومت کې د یو مشروع شریک په توګه د طالبانو منل دي. خلیلزاد د امریکا ملي رادیو ته په مرکه کې وویل چې دا د افغانانو لپاره یو فرصت دی چې پر یوې داسې حل لارې خبرې وکړي چې بېلابېلې ډلې له بېلو بېلو نظریو او فکرونو سره په یو هیواد کې ژوند وکړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې که په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو روانې خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې د امریکا غبرګون به څه وي؟ هغه وویل امریکا به خپلو ملي ګټو ته شا وانړوي. موږ به هغه تېروتنه ونه کړو چې له افغانستانه د شوروي اتحاد له وتلو وروسته وشوه، یعنې افغانستان مو پرېښود. د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو او د شوروي له ماتېدو وروسته امریکا افغانستان ته شا واړوله چې په نتیجه کې افغانستان سیمه ییزو لوبغاړو لکه ایران او پاکستان ته پرېښودل شو او افغانستان په کورنۍ جګړه کې ویجاړ شو. افغانستان د امریکا لپاره یو درس لري او د هغه پر اساس امریکا افغانستان دغسې نشي پرېښودی. د په عین حال کې دا هم وویل چې د دې معنا دا نه ده چې باید په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړو یا جګړې ته دوام ورکړو چې پوځي حضور ولرو. که شرایط برابر وي او که خطر احساس نه کړو کېدای شي چې خپل پوځیان وباسو یا یې شمېر شرایطو ته په کتو کم و زیات کړو. خلیلزاد دا هم وویل چې امریکا باید له افغانستان سره اقتصادي مرستو او سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو ته دوام ورکړي چې افغانان د سولې پر موافقې درېدو ته وهڅوي. له تاسو مننه چې ویډیو م تر اخره ولیدله. که د خلیلزاد د دې څرګندونو په اړه کوم نظر لري زموږ سره کومنټ کې شریکولی شئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو الله مو مل شه.